تیر زیږدیز کال د پاکستان د صادراتو کموالی او د وارداتو زیاتوالي د دغه هیواد سوداګرۍ ته بېساري زیان اړولی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان په صادراتو کې تر کموالي وروسته د کال له حسابه د دغه هیواد سوداګریز زیان 4.6% ډیر شوی او 19 میلیارده او 200 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د راپورونو پر بنسټ په همدې موده کې د پاکستان واردات 11.8% زیات شوي 34 میلیارده او 400 میلیونو ته رسیدلی دي. په دسمبر میاشت کې بیا د پاکستان سوداګري زیان د کال له حسابه 3.8% زیات شوی او 2 میلیارده 588 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د پاکستان په سوداګرۍ کې د دې ستر زیان اصلي لامل په صادراتو کې د پام وړ کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی ښودل شوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان صادرات درېدلي دي او د یاد هیواد سوداګرۍ ته بېساری زیان اوښتی دی.